سلام له خورشیده د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د سولې مشورتي لویه جرګه له 5 ورځو وروسته د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره نن غرمه پای ته ورسېده. په دې 23 مادهیزه پرېکړه لیک کې له افغان دولت او طالبانو غوښتل شوي چې اوربند ته غاړه کږدي. د طالبانو مرکچي پلاوی باید له قطر افغانستان ته راولېږدول شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتنې مهالویش وټاکل شي. دواړه لوري دې له شرط ایښودنې ډډه او له بندیانو سره ښه چلند او آن پر ازادۍ لاس پورې کړي. د سولې په عالي شورا کې باید اصلاحات راوستل شي. د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی باید له 500 کسانو ډیر نه وي او همداراز دواړه لوري باید د جرګې دغو غوښتنو ته درناوی وکړي. له دې سره سم د دغې شورا مشر عبدالرب رسول سیاف وویل په سولې بهیر کې د ځانځانۍ پلوی نه دی او باید د افغان ملت په استازیتوب له طالبانو سره یوه ډله مخامخ او یوه خبره وشي. له دغه پرېکړه لیک وروسته ولسمشر غني یاد پرېکړه لیک د سولې په برخه کې د افغان دولت د لارې نقشه او د عمل پروګرام وباله. ښاغلي غني نن له غرمې مخکې د سولې مشورتي جرګې په اختتامیه غونډه کې زیاته کړه چې د دغه پرېکړه لیک په رڼا کې به ډېر ژر په پوره شفافیت سره اقدامات ترسره شي. نوموړي له طالبانو هم وغوښتل چې خپل سیاسي دفتر له قطر افغانستان ته راولېږدوي او افغان حکومت چمتو دی چې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. افغان دولت د روژې د مبارکې میاشتې د درناوي او حسن نیت ښودلو په موخه 115 طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشي کوي. ولسمشر غني نن د غرمې مخکې د سولې مشورتي جرګې په اختتامیه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې خپل استازي راولېږي څو یاد بندیان په ځانګړو مراسمو سره هغوی ته وسپارل شي. نوموړي همداراز د دغې ډلې د بندیانو له کمیسیون وغوښتل چې کابل ته راشي څو ورسره د نورو بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې وشي. افغان دولت چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. دغه مطلب ولسمشر غني نن سهار د سولې د مشورتي لویې جرګې په اختتامیه ناسته کې څرګند کړ او زیاته یې کړه دا اوربند به یو اړخیز نه وي او که چیرې طالبان چمتو وي چې اوربند وکړي نو افغان حکومت به یې د تخنیکي چارو په برخو کې کار پیل کړي. طالبانو لا تر اوسه د دغه وړاندیز په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د دوحې د 6 پړاو په لومړنۍ ناسته کې طالبان ته په خطاب کې ویلي چې د تاسو افغان ورونه او خویندې غواړي څو خپلې وسلې پر ځمکه کیږدئ. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې همداراز لیکلي چې اوس باید د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیښودل شي او سوله ټینګه شي. دې سره سم د طالبانو یو ویاند ویلي چې زلمی خلیزاد د طالبانو د وسلې ایښودلو د فکر پر ځای دی امریکایان په دې پوه کړي چې نور دې له زوره کار نه اخلي او په وینا یې د ناکامه تګلارې تکرار دې بند کړي. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په موخه د خبرو 6 پړاو 2 ورځې مخکې پیل شوی او اوس هم روان دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.